ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم او بشکت محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی اخلاق والی او بشکت محبوب پیغمبر لوی ادب والی او بشکت محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی شریعت والی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول کله چې د قیامت ورځ شي یو اعلان کوونکی فرشته به اعلان وکړي او داسې به وایي أين العافون عن الناس کوم ځای دی خلقو تا معافی کولو والا مسلمانان خلقو تا عفا کون کی مسلمانان چرته دی حلمو الى ربکم اے عفا کون کو مسلمانانو تاسو ټول راشئ خپل پروردگار طرف ته خپل رب طرف ته راشئ نږدې راشئ وخذوا اجورکم او خپل ثوابنا او خپل بدلی واخلی وحق على كل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنه او د هر مسلمان سړي حق ده کله چې د ظالم ته عفا کړي ان يدخل الجنه چې جنت ته داخل شي د هر مسلمان معافی کولو والا حق دی چې دی به جنت ته داخلي ارحم الراحمین ذات ټولو پیغمبرانو په آخر کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم راولېږلو دې لپاره چې د الله مخلوقاتو ته او بالخصوص د اخیری امت ته د ارحم الراحمین ذات د لوی رحم کرم او فضل کولو لارو خی او دا بندگان هغه لاره زده کي ځان پوی کی
او هغه لاره باندې وچلیږي چې ارحم الراحمین ذات پہ رحم وکړي. دنیا کې مولا د چین سکون او خوشحاله زندگی ورکی او آخرت کې د همیشه خوشحالو زیته داخل کی چې هغه جنت دی. ځکه د هر چا چاہت دا دی، خواهش دا دی چې دی خوشحاله شي، هیڅوک هم پریشانی غم هم نه خوښوي. هغه غم هم نه خوښوي چې بې وجې وي، او هغه غم هم نه خوښوي چې څه وجې وي. وجې والا غم او پریشانی هم نه خوښوي، او بې وجې ستاسو خیال دی که نه بعضې خلک بې وجې پریشانی هیڅ وجه نه هلکه څه چل دی وایي صاحب څه وجه نشته. خو مونږ ټول مسلمانان دی، الله پاک د ټولو پریشانونو بچ کړي. نو د هر چا چاہت او خواهش دا دی چې دی د خوشحالۍ پریشانه دی نه. د دنیا خوشحالي هغه هم د الله رحم سره ملاویږي، د آخرت خوشحالي هم د الله رحم سره ملاویږي، او د الله د رحم دپاره بانه چې ده بانه د هغه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پاکیزه تعلیماتو په رڼا کې د هغې د سنت په رڼا کې ژوند تېرول دی. هغې چې کومه لار ښولې ده دغه لار زده شي، دغه لار باندې تګ وشي، الله به رحم وکړي. الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ستا اخلاق لوی اخلاق دی، ستا شریعت لوی شریعت دی، او ستا ادب لوی ادب دی. لوی ادب والتی، لوی شریعت والتی، لوی اخلاق والتی. شریعت باندې ځان پوي کې امتی او هغه اخلاق هغه کردار خوښ کی، کم کردار چې ښایسته دی، کریم دی، عظیم دی، او ادب والا ژوند تیر کی، نو انشاءاللہ اللہ با پی رحم وکړي. شریعت او سنت نه ځان خبر که، خپل اخلاق یې ښایسته که، او په خپل معاشرت کې د ادب لاره اختیار که، الله به ورته د خپل لوی رحمت نه خامخا حصه ورکوي. هر چاته یو درې طاقتونه الله ورکړي دي. یو طاقت د عقل په شکل کې دی، بل طاقت د چاہت او د خواهش په شکل کې دی، او بل طاقت د غضب او د غصې په شکل کې دی. عقلی طاقت او شهوی یا شهوانی طاقت او غضبی طاقت. عقلی قوت او طاقت دې لپاره ورکړ چې د خپل ضرورت وپېژني او د ضرورت پوره کولو طریقه او لار وپېژني، او بیا د ضرورت حیثیت وپېژني چې دا ضرورت کم حیثیت والا ضرورت دی. عقلی قوت او طاقت
هر چاته الله ورکړی دی، هر انسان ته یې ورکړی دی. دې لپاره چې علم حاصل کی، عمل وکړي. علم عمل. دا شهوي او شهواني طاقت د چاهت پوره کولو، د ضرورت پوره کولو طاقت دې لپاره ورکړی دی چې بیا خپل ضرورت وپېژني او هغه ضرورت په هغه طریقه باندې وپېژني او پوره کړي، کومه طریقه چې ورته شریعت ښودلې ده د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره. دینی ضرورت، دنیوي ضرورت، بدنی ضرورت، مالی ضرورت، ټول ضرورتونه دي. غضبي طاقت دې لپاره ورکړی دی، غضبي طاقت د غصې او د قهر او د غلبې، چې دې طاقت سره بیا خپل دفاع وکړي. څه وکړي؟ خپل دفاع. که د ده د ضرورت پوره کېدو په لار کې څه شی درته مخې ته راځي چې هغه لرې کوي، خپل ضرورت پوره کوي. دا درې طاقتونه هر چاته، دا درې قوتونه، درې زورونه کنه دي، هر چاته الله ورکړي دي. قوت ورته وي، زور ورته وي، طاقت ورته وي، هر چا کې شته. د ځان پویولو او د عمل کولو لپاره ولا عقل ورکو، د خپل ځان نه، د خپل بدخوا او د خپل دشمن او د خپل مخالف هر شي چې دی د هغې دفاع کول، هغې لپاره ولا غضبي قوت او طاقت ورکو، او د ضرورت پوره کولو لپاره، د ضرورتونو پوره کولو لپاره ولا دریم طاقت د شهوت او د چاهت ورکو. ٹھیک شو؟ او دا درې واړه طاقتونه داسې دي، دا درې واړه طاقتونه داسې دي چې دا د انسان د اخلاقو، د انسان د کردار دارومدار دی. او د دې هر یو قوت او طاقت درې حالتونه دي. څه دي؟ درې حالتونه دي. نو د دې هر یو قوت او طاقت او زور د استعمال په وخت کې به د زور او قوت والا انسان د دوه حالتونو نه ځان ساتي، او هغه یو حالت به خوښوي. د دوه حالتونو نه به ځان ساتي. شهواني قوت په دې کې درې حالتونه دي، دوه نه به ځان ساتي، یو به خپلوي. عقلي قوت په دې کې درې حالتونه دي، دوه نه به ځان ساتي، یو به خپلوي. او دغه رنګې غضبي قوت په دې کې دوه حالتونه دي، درې حالتونه دي، د دوه حالتونو نه به ځان ساتي، یو به خپل کړي. نو مطلب دا دی چې د کردار به صحیح شي، د اخلاق به صحیح شي. کردار او اخلاق به صحیح شي. دی به د لوی کردار خاوند جوړ شي، دی به د لوی اخلاقو خاوند جوړ شي، دی به د ښایسته کردار خاوند جوړ شي، ښایسته اخلاقو خاوند به جوړ شي. او کده خدای دې نه کړي دغه یو حالت یې پرېښو او دغه دوی خوښ کړ، یو حالت یې پرېښو، دوی خوښ کړ، نو دی به بیا بد اخلاقه شي، بد کردار بشي، بد اخلاقه بشي او بد کردار بشي. هغه درې حالتونه په دې درېو قوتونو کې چې الله پاک پیدا کړي دي او اچولي دي خپل قدرت سره، هغه یو ته وایي حالت د افراط، بل ته وایي حالت د تفریط. افراط زیاته کول
تفرید کمی او کوتاهی کول، او دریم حالت دا منځامنځ کې دی چې هغې ته وایي اعتدال. د دې چاهت والا قوت کې چې شهوت ورته وایي، په دې کې هم یو حالت د افراط دی، د حد نه بهر ته وتل، بل حالت د تفرید دی، کمی کول، او یو حالت د اعتدال دی. پوه شو که نه؟ میانه روي کوه، مه کمی کوه او مه زیاتی کوه. غضبي قوت کې هم درې حالتونه الله پیدا کړي دي، یو حالت د افراط دی، بل حالت د تفرید دی، او منځمې حالت د اعتدال دی. عقلی قوت کې هم درې حالت دي، یو حالت د افراط، بل حالت د تفرید، او منځمې حالت د اعتدال. خبره خو مې ګرانه رانیولې ده، خو الله دې ما ته مسانه کې او تاسو ته هم چې په تاسو بیا پوه کړم. په یو جمعه کې نه کېږي، سر ته نه رسي، خو ځان پرې پوه کړئ. او ګرانه ځکه ده چې موږ او تاسو د دې حالت پیدا کولو دپاره او د دې حالت خپلولو دپاره هر مونځ گزار د هر مونځ هر رکعت کې الله ته سوال کو اهدنا الصراط المستقیم. څه وایو؟ اهدنا الصراط المستقیم. الله نیغه لار باندې مو چلوه، اعتدال والا لار باندې مو چلوه. چې زما چاهت والا قوت کې هم الله ما ته نیغه لار نصیب که، د افراط او تفرید حالتونو نه مې بچ که. عقل والا قوت، عقلی قوت، هغې کې مې نیغه لار نصیب که، اعتدال والا د افراط تفرید نه مې بچ که. او دغه رنګې غضب والا قوت، هغې کې مې اعتدال والا لار نصیب که، د افراط تفرید نه مې بچ که. نو ګرانه ځکه ده، ګرانوالی پکې شته، اسانه نه ده. د عمل لحاظ سره هم ګرانه ده، او د علم او پوهې لحاظ سره هم ګرانه خبره ده. ګرانه خبره مې راونیوه، الله دې پکې خیر واچوي. ما دې پې الله پوهې کړي، تاسو دې پې الله پوهې کړي، او بیا دې پې ما ته هم الله د عمل توفیق نصیب کړي، او تاسو ته. صحیح ده؟ عقیده کې افراط تفرید شته، عمل کې افراط تفرید اعتدال شته، معاملاتو کې افراط تفرید اعتدال شته. دا درې واړه حالتونه د مسلمان د معاشرې په هره شعبه کې موجود دي، هره حصه کې شته. افراط تفرید اعتدال. د الله سبحانه وتعالی بندگانو کې داسې بندگان هم شته چې د الله د وجود نه انکار کوي. الله وایي نشته، الله پیدا کړي دي، الله لوی کړي دي، الله ورته د دنیا څیزونه ورکړي دي، بچي ورکړي دي، حکومتونه ورکړي دي، مال دولت ورکړي دي، عزت شهرت نامه جامع ورکړي دي، خدای نشته. داسې خلک هم شته چې یو خدای شته خو یو نه دی، شریکان شته، څوک ورسره نور شریک مني، څوک ورسره ستوري شریک مني، څوک ورسره عرش شریک مني، څوک ورسره د فرش مخلوقات شریک مني. شته که نه داسې خلک؟ دا په عقیده کې افراط تفرید دی. او داسې خلک هم شته چې الله مني، یوی مني، خو نعوذ بالله من ذلک
اولاد والی منی. بعضې زناور وایي چې دا فرشتې لوڼه دي، بعضې زناور وایي چې عزیر علیه السلام یې زوی و، بعضې زناور وایي چې عیسی علیه السلام یې زوی دی. یوې منی شریک نه منی چې شته یو دی خو زامن لوڼه شته، نعوذ بالله من ذلک. دا په عقیده کې افراط تفرید دی، خلک یې کوي. ٹھیک شو؟ دا محبت د زړه یو عمل دی، په دې عمل کې افراط تفرید خلق کوي. دا الله سره در حقیقت د هر محبت کون کی حقیقی محبوب د الله ذات دی. څوک دی؟ د الله ذات دی. ځکه چې د هر چا د محبت دپاره بنیاد یا د ماضی احساناتی یا د مستقبل د احساناتو امید وي، او بیا د احسان او انعام او مهربانی یا په دې شکل کې وي چې ماته سره کړي دي یا راکوي به، یا په دې شکل کې چې مانه ماضي کې مصیبتونه، تکلیفونه، غمونه، پریشانۍ لري کړي دي، زما مشکلات آسان کړي دي، او مستقبل کې مې تمه ده چې زما مشکل به آسانۍ او زما پریشانۍ ما به د پریشانونو بچ کړي. نو په حقیقت کې د هر چا منعم حقیقي یو الله دی. ماضی حال مستقبل، ماضی حال مستقبل، دریو زمانوں کې د هر چا سره که احسانات دی نو د الله دی. دا څه ده؟ هر چا سره په هر زمانه کې که احسان کولو والا دی، مهرباني کولو والا دی، نو هغه د یو الله ذات دی، بل څوک نشته، د یو الله ذات. او احسان کله ور سره په دې صورت کې وکړه چې سیزونه ولا ورکړه، نعمتونه ولا ورکړه، مهرباني په وکړه، او کله ته په دې صورت کې ور سره احسان او ښېګړه وکړه چې مصیبتونو نه بچ کړه، پریشانونو نه بچ کړه او خلاص کړه. تیر شوي ژوند کې هم الله مهرباني دي بېشماره موږ سره. الله په خپله وایي که تاسو زما نعمتونه شمارل وغواړئ نشئ شمارلی، وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. او که چېرې تاسو د الله نعمتونه شمارل وغواړئ شمېر کې نشئ راوستی، په دې سره الله یو شکایت او ګیله کوي، ان الانسان لظلوم کفار. بېشکه انسان ظالم ناشکره دی، ظالم هم دی، د الله نعمتونه بې ځایه استعمال که، او ناشکر هم دی، د الله په نعمتونه شکر ادا نه که، کفران نعمت یې وکړه. ٹھیک شو؟ موجوده وخت کې هم د الله بېشماره نعمتونه دی موږ سره، او مستقبل کې هم د بېشماره نعمتونو امید هم د یو الله نه دی. مستقبل کې د بېشماره نعمتونو مهربانو امید زمونږ او د هر انسان د یو الله نه دی. ماضی کې موږ د ډېرو مشکلو، پریشانو، مشکلو مرحلو نه بچ کړي یو، اوس مو هم بچ کوي، او مستقبل کې هم زمونږ امید دی چې موږ مسلمانان به هغه لوی مشکل نه بچ کوي، هغه لویه پریشانه نه بچ کوي چې هغه د دوزخ پریشاني ده. او دوزخ ته د تلو مشکل دی. داسې نه هغه موږ ټولو په نظر کې د حساب د سختۍ پریشانی ده، هغې نه به هم بچ کوي، آسان حساب به راسره کوي. زموږ د ټولو په نظر کې د پورې صراط باندې د تېرېدو پریشانی ده، لویه پریشاني ده، هغې نه به هم بچ کوي، اسانۍ سره به هم په پول باندې پورې باسي انشاءالله.
نو په حقیقت کې د هر چا محبوب یو الله. ٹھیک شو؟ بیا راځه ورپسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ استاسو د الله نه وروستو محبوب دی. لکه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی مهربانۍ او لوی احسانات پوه الله نه وروستو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی مهربانۍ دی او احسانات دی په امت باندې. دا محبوب شو. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام چې د هغوی بلا واسطه شاګردان دي، دې سره محبت پکار دی. بیا د صحابه او شاګردان تابعین، د تابعین او شاګردان تبع تابعین، او داسې ورپسې راځي د امت هغه خلق کوم خلکو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت او سنت محنت کړی دی، خواري کړې ده، خدمت کړی دی او د خپل وس مطابق قربانۍ ورکړي دي. دا د هر مسلمان محبوبان دي، محبوبان. لکه چې دی لوی احسان او ښېګړه ده. خبره پوه شئ. نو په دې محبت کې چې دا یو عمل دی، کمی زیاتې افراط او تفرید دا خلق کوي. نعوذ بالله من ذلك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت کې افراط تفرید کولو والا پیغمبر الله مرتبه ته رسي، الہ ورته وي، حاضر و ناظر ګڼي، عالم الغیب والشهاده ګڼي. نعوذ بالله من ذلك. دا د الله صفتونه دي. د غیب او شهاده علم یو الله سره دی. د مخلوق نه څه پناه دي او که د مخلوق ته څه ښکاره دي، ټول مخلوق نه پناه څیزونه او د ټول مخلوق ته ښکاره څیزونه، د ټولو علم یوازې یو الله سره دی. دې ته وایي عالم الغیب والشهاده، د الله ذات دی. ٹھیک شو؟ دې کې ورسره نعوذ بالله من ذلک پیغمبر شریک منل، ولی شریک منل، صحابی شریک منل، فرشتے شریکان منل. دیتا ہوئی پا محبت کے افراط و تفرید. افراط اللہ پا محبت کے دے کمیں بیشے ہوکا، دا رسول اللہ پا محبت کے دے کمیں بیشے ہوکا، دا اولیاء اللہ پا محبت کے دے کمیں بیشے ہوکا، دا اولیاء اللہ و دا سردارانو پا محبت کے چھ صحابہ کرام دی رضوان اللہ عنہم اجمعین، دا غی پا محبت کے دے کمیں بیشے ہوکا. دا غرنگی پا معاملاتو کے افراط و تفرید تے. دا معاملات بعض جائز دی، بعض ناجائز دی، بعض جائز دی و بعض ناجائز دی. خپل شی دی یا د بل نه دی اخیستی دی، خپله دی جوړ کړی دی یا بل نه دی اخیستی دی په جایز طریقه باندې، او دغه شی بیا په ګټه باندې په بل چا خرڅ کې په جایز طریقه باندې چې دا خرید او فروخت دی. لږ څه دې پکې وګټل او که ډېر څه دې پکې وګټل، هغه تا دپاره حلال دي، تا دپاره څه دي؟ حلال دي او پاک دي. بلکې دغه خرڅولو باندې او دغه اخیستلو باندې، دغه خرڅول او دغه اخیستل چې ته په هغې کې خپل نیت صحیح کړي او ته په دغه خرڅولو اخیستلو کې د شریعت او سنت تابعداري وکړي، نو ستا دغه دنیوي معامله به عبادت شي. پیسه دې هم پکې وګټله، حلاله ګټه دې مو وکړه، او دې سره سره اجر او ثواب به هم درته ملوي. اجرونه او ثوابونه به هم درته ملوي. کله چې په دې معاملاتو کې د افراط تفریط نه دې ځان بچ کړه،
او که په دې معاملاتو کې د افراط تفرید شکار شوې نو بیا به کیسه بل شانې شي. نو دا خرڅول اخیستل یو معامله ده. په دې خرڅولو اخیستلو کې دروغ ویلو والا، دوکې ورکولو والا، ملاوټ کولو والا، د قرضخواه په قرضونو کې ټال مټول کولو والا، سود کولو والا، دا څه دا په دې معاملاتو کې د مسلمان په حیثیت د اعتدال لارې پرېښوه، د افراط تفرید لارې ته وړې. کمې بیشې شروع کو، کیسه ګډه وډه شو. څه شوه؟ ګډه وډه شو. دغسې خبره په اخلاقیاتو کې هم ده. دا درې قوتونه او درې طاقتونه مې چې وویې، یو عقلي طاقت، بل شهوي طاقت او بل غضبي طاقت. دا درې طاقتونه د اخلاقو بنیاد دی. دې باندې د اخلاقو دارومدار دی. خیسته اخلاق والم دا درې طاقتونو والا جوړې دی شي، او بدو اخلاق والم دا درې طاقتونو والا جوړې دی شي. هر طاقت کې درې حالتونه دي. هر طاقت کې، هر قوت کې درې حالتونه دي. دوه حالتونه به پرېږدې او یو به اختیارې. افراط والا حالت به هم پرېږدې، تفرید والا حالت به هم پرېږدې. زیاتی به هم نه کې، کمی به هم نه کې. د اعتدال والا حالت به اختیار کې، اخلاق به دې ښایسته شي. لوی اخلاقو مالک به جوړ شي، د لوی کردار خاوند به جوړ شي. او که دا دوه حالتونه په هر یو قوت کې ته خپل کې او دا یو حالت پکې پرېږدې، نو بد اخلاقه به شي او بد کرداره به شي، هر څه به په سر ماړه شي. خبره پوه شوه؟ زمونږ په حال دی الله رحم وکړي. د هر مونځ هر رکعت کې مسله خو د ګرانه خبره، خو ګرانه ده، پوهېدل هم پې ګران دی او عمل هم پې ګران دی. ځکه خو د هر مونځ هر رکعت کې الله ته سوال کوو، اهدنا الصراط المستقیم. الله د عقیدې په لار کې مې، د عقیدو په لار کې مې اعتدال والا عقیده نصیب کړي، چې په عقیده کې د افراط تفرید نه بچ شم، نیغه لار باندې لاړ شم. الله د عباداتو په لار کې مې د افراط تفرید نه بچ کا، اعتدال والا لار مې نصیب کا. الله د معاملاتو په لار کې مې، د معاشرت په لار کې مې د افراط تفرید نه بچ کا، اعتدال والا لار مې نصیب کا. اهدنا الصراط المستقیم دا مطلب. او الله په اخلاق او په عاداتو کې او په کردار کې مې د افراط تفرید نه بچ کا، اعتدال والا لار باندې مې بوزه، اعتدال والا لار مې نصیب کا. اهدنا الصراط المستقیم. دا سوال راته الله خولی دی ښه، دا صورت نازل که او راته دا سوال وخولو چې داسې وایي، داسې غواړئ. نه داسې نه غواړئ. کاش چې مونږ په دې خپل سوال پوه وی چې دا زه څه ویم، او کاش چې بیا مې په دې سوچ کولی چې اوس د مونځ نه بهر زما عقیده څه ده، د مونځ نه بهر زما عمل او عبادت څنګه دی. عبادت تو گوری، عبادت کے افراد تفرید، عبادت کی محبت کے افراد تفرید میں نہ توخول و عقیدہ کے افراد تفرید میں نہ توخول و معاملاتوں کے افراد تفرید مختصر غندے اخول شو راشی عبادت کے افراد تفرید. موز پا عبادتونوں کے بہتر عبادت تے، خکل عبادت تے، دیکھے زما افراد تفرید. څوک د سره مونځ نه کوي، څوک مونځ کوي خو په دې نه پوهېږي چې څنګه مونځ کوم. دا څه ده که نه، په دې هم نه پوهېږي چې دا زه څه کوم، څه ویم. په دې مونځ کې زما چې کوم حالتونه دي، د دې حالتونو
نمونه څه دي، د دې حالتونو حکمونه څه دي، دا مونځ کې زه چې څه ویم، دا مونځ کې زه چې څه ویم، د دې څه نوم دی، د دې سبق څه نوم دی، د دې سبق څه حکم دی. یقین وکړه دا اوس هغه افراط تفریط دی په عبادت کې. حج مې وکړو، عمره مې وکړه، خو پوهېږم پې نه، بس ویم چې خلک څنګه کوي هغسې به کوم، طواف کوم خو پوهېږم پې نه. داسې ده که نه، جومات ته تګ راتګ کوم خو د جومات د آدابو نه خبر نه یم. دا صفا خبره نه، په عباداتو کې زما افراط تفریط دی. وایي تا ته الله پاک عقلي قوت درکړی دی، ته څنګه ځان نه خبرې؟ ولې ځان نه خبرې؟ د اعتدال والا لارې نه. د دې عقلي قوت په وجه به زه ځانم پویم، او د دې عقلي قوت او طاقت په وجه، د دې عقل په وجه به زه عمل کولو والم جوړېږم. زه به د افراط نه ځان بچ کوم، د تفریط نه به ځان بچ کوم، او د اعتدال والا لار به اختیاروم. اعتدال والا لار به اختیاروم. نو دغسې خبره ده. ګورئ ضرورت والا، د چاہت والا خبره، د هر چا چاہت شته، د هر چا چاہت شته. چې چاہت نه وي که نه، نو هغه به انسان نه وي، هغه به دا دیوال وي، هغه به دا برجۍ وي، هغه به دا ور او تنبۍ. هر چا کې چاہت شته، خواهش شته. ٹھیک شو؟ چې اوږی شي د روټۍ چاہت او خواهش پیدا شي، چې تږی شي د اوبو چاہت او خواهش پیدا شي. داسې ده که نه؟ او دغه رنګې چې ستړی شي نو د دمې او د آرام چاہت پیدا شي، چې یخني وشي نو د ځان ګرمولو چاہت او خواهش پیدا شي، او چې ګرمي وشي نو د ځان یخولو چاہت او خواهش پیدا شي، او چې بې خوابه شي نو د اوده کېدو چاہت او خواهش پیدا شي. داسې ده که داسې نه ده؟ د هر چا دا چاہت شته، د هر چا چې خپل ضرورت پوره کړي. هر څوک الله ضرورتمن او حاجتمن پیدا کړی دی. د دې ضرورتونو نه، د حاجتونو نه بې نیاز ذات صرف او صرف د الله دی. څوک دی؟ یو الله د دې ټولو حاجتونو ضرورتونو نه بې نیاز دی، او بنده سراسر محتاج او ضرورتمند پیدا کړی دی، او د ضرورتونو پوره کولو لپاره یې ولا اسباب پیدا کړي دي، او بیا دې بنده ته چاہت او خواهش ورکه، او بیا ورته طریقه وښوله چې ګوره یاد وساته، ستا د خواهش پوره کولو دا لار د افراط ده، ستا د خواهش پوره کولو دا لار د تفریط ده، او ستا د خواهش پوره کولو دا منځامنځ لار چې ده که نه، نو دا د اعتدال ده. که تا دا ګس طرف ته لار او ښي طرف ته لار، افراط او تفریط والا لارې دی، د خپل ضرورت پوره کولو دپاره، د خپل خواهش پوره کولو دپاره اختیار کې او په دې باندې روان شوې، ستا کردار به راوغورځېږي، ستا کردار به په سر موړ شي، ته به بد اخلاقه شي. او که تا دا منځنۍ لار د اعتدال ونیوه او په دې د اعتدال والا لار باندې لاړې او خپل ضرورت دې پوره کړه، ته به د لوی کردار خاوند جوړ شي. ستا اخلاق به بلند او بالای. ٹھیک شو؟ افراد والا لار تفرید والا لار دام خولی شوی دی. الله دې ټول مسلمانان بچ کی. زما د خوراک ضرورت پیدا شه، چاہت پیدا شه، ما سره حلال هم شته او حرام هم شته.
یعنی حلالو باندې مې وس رسی او حرامو باندې زما وس رسی، لاس لاندې مې دی. ٹھیک ده؟ زه دا خپل د خوراک ضرورت او چاهت حرامونه پوره کوم او حلال پرېږدم، دا افراط دی. دا څه شی دی؟ افراط. یا د اوږې شوم، د خوراک ضرورت مې پیدا شه او شته حلال سیزونه، پاک سیزونه شته چې دا د خوراک ضرورت پې پوره کم، ویې خورم او ځان موړ کم، خو زه وایم زه نه خورم، زه ځان اوږې کوم، زه ځان نهر کوم، زه ځان مانده کوم، او زه په دې ځان مانده کولو باندې، ځان اوږې کولو باندې، ځان نهر ساتلو باندې که نه بعضې خلک دا کیسې کوي زه خپل رب ځان نه راضي کوم. یو خو علاجن نه خوراک دی چې ما ته دغه ووایي، معالج ووایي چې که دا شی تا ته حلال هم ملاویږي خدا به نه خورئ، دې نه به پرهیز کوې، اذان له خبره ده. یا ما ته حکم دی چې په دې وخت کې خوراک مه کوه، پوه د رمضان میاشت ده، د سبا خطونه نور بېوتو پورې ما ته حکم دی د الله له طرفه چې په دې که ته هر څومره وږې خپل چاهت د خوراک به نه پوره کوې. دا خو ځان له خبره نه، دا خبره نه ده. زه د ځانه قیسې کوم، د ځانه قیسې کوم او خپل ځان وږې ساتم، خپل ځان تږی ساتم، روژه مې مني او خپل جایز ضرورتونه سره د وس نه نه پوره کوم او ځان بې خوابه ساتم. د خوب ضرورت مې پېښ شه ویده کېږم هم نه، شوګیرې کوم. څه کوم؟ شوګیرې کوم. نو دې ته وایي تفرید. دې ته څه وایي؟ تفرید. هغه افراط شو چې خپل ضرورت په حرام او په ناجایز پوره کوم. یو شی درته نشم خولی، یو شی بس. دې ته بیا سوچ کوئ. او دا تفرید شو چې حلال مې په وس کې شته، جایز شی او پاک شی مې په وس کې شته چې خپل ضرورت پې پوره کم، نه پوره کوم، دا ثواب ګڼم. دې ته تفرید وایي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده، او درې کسه صحابه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور د حالاتو باره کې بعضې امهات المؤمنین نه تپوس کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کورني حالات راته ووایي. نو چې خبر شو نو هغې ووایي چې پیغمبر خو ډېر لوی مقام دی د الله سره، مونږ خو د پیغمبر شاګردان یو، مونږ خو امتیان یو، مونږ به داسې نه کوو. یو ووایي چې زه خو به بس کالو سر روژه یم. څه به یم؟ کالو سر به روژه یم، همیشه به روژه یم، کوجه کوم به نه. بل ووایي چې زه به د شپې اړو خوب نه کوم، د کال هره شپه به شوګیره کوم. درېیم ووایي چې زه د خپل کور خلکو له رخصت ورکوم، زه به خپل کور والو سره ازدواجي تعلق نه ساتم، د ښځې حقوق به ښځې ته نه ورکوم. دا اوس څه شی دی؟ په خپل چاهت پوره کولو کې تفرید دی. یو وایي چې زه به د خوب ضرورت په شپه کې نه پوره کوم، بل وایي چې زه به د خوراک ضرورت په شپه کې نه پوره کوم، بل وایي چې زه به د خپل نفس جایز خواهش د خپل کور واله نه پوره کوم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شه، دا درې واړه راوغوښته
تپوس یې ته وکړو تاسو څه ویلي دي، څه فیصلې هم کړي دي، څه عزم هم کړی دی. نو خپلې خبرې ورته وکړي چې جی ما داسې ویلي دي، د داسې ویلي دي، د داسې ویلي دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل داسې مه کوئ، ستاسو ټولو نه زه د الله نه ډېر یریږم او تاسو ټولو نه زه الله ډېر ښه پېژنم. تاسو الله نه دومره نه یریږئ څومره چې ته زه یریږم، او تاسو الله صفاتو سره قدرتونو سره دومره نه پېژنئ څومره چې زه پېژنم. او زما طریقه دا ده اصوم و افطرو، انام و استيقظ، او زما طریقه دا ده و اتزوج النساء. د شپې کله ودیم او کله ویښ یم د الله عبادت کوم، کله مې روجۍ د ورځې او کله مې کوجۍ. کالو سر روجۍ نه ساتم، کله روجه کله کوجه، او بیبیانې مې هم شته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا زما طریقه ده، دا زما طریقه ده. اعتدال والا لار دا ده چې د پیغمبر علیه السلام طریقه باندې ژوند سړی تیر کی، خپل ضرورتونه هم پوره کوي، د ضرورت پوره کولو په وخت کې، او په هغه طریقه به پوره کوي کومه طریقه د ضرورت پوره کولو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې ده. خلاف شرع طریقه باندې به ضرورت نه پوره کوي، حرام باندې به ضرورت نه پوره کوي، ناروا باندې به ضرورت نه پوره کوي، حلال پاک باندې به خپل ضرورت پوره کوي، او د ضرورت پوره کولو طریقه به هغه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې. دغه د اعتدال لار شوه. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته دا سمجھ راکړي، دا سمجھ راکړي چې دا کومه لار باندې تګ، د کومې لارې د ښودنې سوال الله ته کوم، کومه لار باندې د چلیدو سوال الله ته کوم، او کومه لار باندې منزل ته او مقصد ته د رسیدو سوال الله ته کوم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. د دې درې معنی به یاد وساتو. یا الله ما ته سمه لار وښیه، یا الله ما سمه لار باندې وچلوه، یا الله ما سمه لار باندې منزل ته ورسوه. زما د سمې لارې خولو والا هم الله دی، او زما په سمه لار باندې چلولو والا هم الله دی، او زما په سمه لار باندې منزل ته رسولو والا هم الله دی. زه د هر رکعت کې دا سوال کوم، او بهر مې دا حال دی چې په دې لږ سوچ وکړم. بهر مې څه حال دی، د مولا څه حال دی، او د امي څه حال دی، د حاجي څه حال دی، او د تبلیغي څه حال دی، د مجاهد څه حال دی، او د سړي څه حال دی، او د ښځې څه حال دی. د هر موز هر رکعت کې دا چې الله اعتدال والا لار باندې مو چلوه، اعتدال والا لار باندې مو چوه. ښي طرف ته کومه لار تللې ده، چپ طرف ته کومه لار تللې ده، دغې لارونه مې بچ کړه، دا نیغه لار باندې مو چلوه، دا منځ کې لار باندې مو چلوه. او بهر مې دا حل دی، نه مې خپل اخلاقو ته وکته، نه مې خپلو عباداتو ته وکته، نه مې خپلو معاملاتو ته وکته، او نه مې په خپله عقیده سوچ وکړو. په پټو سترګو لګیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم ویم، په پته نه پوهېږم چې څه ویم او څه غواړم. چې زه د مونځ نه بهر ژوند کې سوچ وکړم، څلورو واړو څیزونو باندې سوچ وکړم. عقیده باندې، زما څه عقیده ده، عباداتو باندې، معاملاتو باندې، او اخلاقو باندې. نو که دا برابري څه حده پورې
الحمدلله ویم. او که برابر نه چې بیا په دې موز خواري وکم او په دې موز کې په دې سوال خواري وکم چې دا ټول چل دی په سوال کې دی، ځکه سمې نه خوري، سوال له قبول نه دی. په موز خواري وکم او بیا په دې موز کې په دې سوال خواري وکم چې دا زه څه ویم، څه غواړم، بس هم پیسې غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، پیسې غواړم، بچی غواړم، کاروبار غواړم، دنیا غواړم، د دنیا عزت او شهرت غواړم، دا څیزونه نه غواړم. اعتدال والا لار باندې الله اومې چلوه، اعتدال والا لار راته وښایه، اعتدال والا لار باندې مې وچلوه او اعتدال والا لار باندې مې منزل ته ورسوه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير.